بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة العاشرة، الدرس 57 لسمة وحدة وپنځوسم درس 222 صفحة. ملخص التراکیب د جوړښتونو خلاصه ده. دلته مختلف جدولونه دي، راځو ګورو جملې څنګه جوړولی شو. سأحضر الخيمة والسجادة، خیمه او فرش راوړم. سأحضر خپله حاضریږم، خپله راځم. د ځان په هکله چې کله خبرې کوم سأحضر راځم، حاضریږم. خو چې کله وایم سأحضر نو مطلب زی راوړم، زی حاضروم، یعنی یو بل څه. بله نقطه دلته احضر راوړم، سأحضر زه به راوړم. نو دا چې دی دا سین دا د فعل ماضی مضارع امر. د مضارع دوه برخې دي چې یو حال دی یو مستقبل. سین او سوف د حال نه مستقبل جوړوي. احضر راوړم حال دی، سأحضر مستقبل زه به حاضر کړم، زه به راوړم. سأحضر الكتاب والمعجمه، کتاب او قاموس به راوړم، ډکشنري. سأحضر الطعام والشراب، خوراک او څښاک به راوړم. سأحضر الحاسوب والتلفاز، کمپیوټر او تلویزیون به راوړم. سأحضر التمر والعنب، را به وړم کجوره او انګور. سأحضر الشاي والقهوة، را به وړم چای او قهوه. قهوه او چای فرق لري، حتما به جوړښت کې فرق لري. او دا قهوه عموما په زمونږ په ځایونو کې داسې لږ خوږه وي، هماغه چای وي بس بوره پکې واچو لږ هغه شو قهوه ورته وایو بیا. اما په نوره نړۍ کې قهوه بیل رقم پخیږي، یو قسم تریخوالی لري، تقریبا کافي ته ورته وي القهوه. دویم جدول هل آیا نذهب زو، نه دا نه چې دی په ابتدا کې د متکلم جمع لپاره دی، مونږ. هل نذهب آیا موږ زو، الى السوق بازار ته، الان اوس. هل نذهب الى السوق الان، آیا اوس بازار ته زو. هل نذهب الى المكتبة الان، آیا اوس کتابخانه یا مکتبه ته زو. هل نذهب الى المختبر الان، آیا اوس ساینس لیب یا لابراتوار ته زو. مختبر عموما په مکتب یا پوهنتون کې هغه لابراتوار غوندې چې جوړ شوی وي د زده کړې لپاره بعضې تجربې پکې ترسره کیږي. هل نذهب الى الجامعة الآن، آیا اوس پوهنتون ته زو. هل نذهب الى الكلية الآن، آیا اوس پوهنځي ته زو. هل نذهب الى المدرسة الآن، آیا اوس ښوونځي یا مکتب ته زو. دریم جدول ترکته فی الشرکة، دا داسې وي لکه تا نه یو څوک پوښتنه کوي قلم دې څه که، موټر دې څه که، بایسکل دې څه که، کمپیوټر دې څه که، ته ورته ښوونځي کې مې پرېښود، شرکت کې مې پرېښود، یو ځای کې مې پرېښود. ترکتو پرې مې ښود، هو هغه، ترکته هغه مې پرېښوده، فی الشرکة په شرکت کې. ترکته فی المدرسة هغه مې په ښوونځي کې پرېښود. ترکته فی الغرفة هغه مې په کوټه کې پرېښود. ترکته فی الصف هغه مې په صنف کې پرېښود. ترکته فی المختبر هغه مې په لابراتوار کې پرېښود. ترکتها هغه پښتو کې دواړو لپاره هغه دی، هغه مې پرېښوده، هغه مې پرېښوده. ترکتها د مؤنث لپاره، غائب مؤنث، او ترکته غائب مذکر. څه معنی غائب مذکر او غائب مؤنث؟ مثلا که ما قلم پرېښوي نو وایم ترکته، ځکه القلم چې دی دا قلم مذکر دی، هغه مې پرېښوده. که وایم کتابچه نو کتابچه مؤنث ده. ترکتها هغه مې پرېښوده نو کتابچه مؤنث ده، هغې لپاره به د ها لفظ استعمالو، په آخر کې ضمیر دی. ترکتها هغه مې پرېښوده فی السیارة په موټر کې. ترکتها فی الغرفة هغه مې په کوټه کې پرېښودله.
ترکتها فی الکلیه هغه مې په پوهنځي کې پرېښودله. ترکتها فی البیت هغه مې په کوټه کې پرېښودله. ترکتها فی البر البر یو بحر دی چې لمده ده، البر یو وچه ده. نه پوهېږم چې دلته د بحر او بر مسله ولې راوسېده، خو البر وچې ته وایي او البحر خو تاسې هم پېژنئ. پنځم جدول درجة الحرارة 40 د حرارت درجه چې ده 40 30 10 10 لس 5 5. که پوښتنه کوو چې د حرارت درجه په ریاض کې څو ده، په مکه کې څو ده، نو د کمیت د اندازې پوښتنه چې کوو چې څو عربي کې به څه وایو؟ کم. څو کم څو. کم درجة الحرارة في الرياض په ریاض کې د درجه حرارت څو ده؟ کم درجة الحرارة في مکه په مکه، اصلا مکه کعبه نه ده ښه، مکه ښار دی پوره. کم درجة الحرارة في مکه په مکه کې درجه حرارت څو ده؟ کم درجة الحرارة في المدينة او في دمشق په دمشق د سوریه مرکز دی. اوم جدول هذا فصل الخريف دا د منی موسم دی. هذا فصل الشتاء دا د ژمي موسم دی. هذا فصل الصيف دا د اوړي موسم دی. هذا فصل الربيع دا د پسرلي موسم دی. دا 222 نمبر صفحه. انتقالیږو 223 صفحې ته. اولا الاصوات نن د ضاد او ضا تلفظ دی. مهمه ده چې ووایم ضاد په عربي کې تر ټولو مهم لفظ دی. د عربي ژبې لفظ نه حرف. د عربي ژبې دویم نوم چې دی هغه لغت ضاد دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې یوازینۍ ژبه چې ضاد پکې تلفظ کیږي، عوام او خواص، عام خلک او علما ټول یې ضاد تلفظ کوي. بله هیڅ ژبه کې ضاد نه تلفظ کیږي. ری به شو لنډ مثال د پښتو ته، که د یو چا نوم فضل ربي وي څه ورته وایم؟ فضل ربي. لکه ف زی فضل زی چې ورته وایو که نه داسې لوستل کیږي. او چې لیکو فضل ربي. عربان ټول فضل وایي، کله به هم فضل ترې وانه وري. ولې؟ ځکه لغت الضاد چې دی د عربي ژبې دا اختصاص دی چې عربان ټول عربان ضاد لفظ تلفظ کوي او عربو نه بغیر هیڅ څوک نه تلفظ کوي. لنډ پښتو اردو دغه ژبې چې راواخلو، په اردو کې هم پاکستانیان چې کله وایي ریاض وایي، عموما ریاض پاکستانیان ځان دپاره ډېر نومونه ږدي، سره د دې چې دا خو ځای دی که نه، ریاض وایي، ریاض ادراجاو. و کله چې موږ پښتانه وایو هلکه ریاض دلته راشه، اما ریاض وایو، ریاض کله هم نه وایو. فضل ظاهیر ظاهیر. فضل ضاد د طرف اللسان د ژبه یو طرف ته وړو او ضاد تلفظ کوو. تاسو کولی شئ، زه نشم کولی ځکه دلته تاسو ته ډېر څه وښایم، خو یو ایډیا اوس راغله چې په راتلونکي کې به زه هڅه وکړم چې یو څه ویډیوګانې د حروفو د تلفظ هم دلته پلی کړم چې هغه هم تاسې واورئ. نن لپاره ونه شو نو انشاءالله په راتلونکي به دغه زه تاسې ته ښکاره کړم چې څنګه کولی شو ضاد او ضا تلفظ کړو. انشاءالله زه به کوشش وکړم چې په راتلونکي درس کې د دې یو ویډیو تاسې ته آماده کړم. فضل ظهیر ریاض نظیر نقضي سأحضر. التدريب الثاني دویم تمرين. استمع وأعد. واورا او تکرار کړه ما سره. ظن دا معناګانې نه لري ښه، اکثره خلک د دې معناګانو پسې ګرځي، ویا کتابونه لټوي، ډکشنریانې لټوي. دا د دې لپاره نه دي ذکر دلته چې موږ او تاسې د دې معنا زده کړو. عین حرف لفظ دی، هیڅ فرق نه کوي، صرف ضاد او ضای پکې بدل کړي تر څو تاسې د هغه حقیقت معلوم کړئ چې ستاسې دغه تلفظ څومره فرق کوي. مثلا بعضې خلک وایي ظن یو رقم، ضاد او ضاد یو رقم تلفظ کوي، نو د هغوی لپاره بیا دا یو درس شي چې د دواړو ترمنځ باید فرق وکړی شي. ظن ضنین ضل اوس ما ته نه معلومیږي ډېر، که زه چېرته دواړه یو رقم تلفظ کوم نو پوه شئ چې زما تلفظ غلط دی. تاسې ریکارډ کوئ یا هم یو بل کس مخامخ کښېنوئ،
که چیرته تاسو ته ویل چې یو رقم تلفظ کوئ نو اشتباه یاست او صحیح کړئ. ظفر ظفر، ضال ضال، ناظرة ناظرة، نظير نظير، حنظلة حنظلة، نظرة نظرة، مضرة مضرة، غاض غاض، قرض قرض، حاضن حاض حاض، حظ حظ، أرض أرض. همداشان لاندې یو څو آیتونه دي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ضاد ناظرة أو ناظرة ترمنځ باید په تلفظ کې ډېر واضحه فرق وي. إن بعض الظن إثم فظلت أعناقهم لها خاضعين بل الظالمون في ضلال مبين فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا والله ذو الفضل العظيم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. همداشان د ضاد او ضاد ترمنځ به ډېر واضحه فرق وي. دا و د نن ورځې درس، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.